السلام علیکم، څنګه مینوالو خی ټیک ټاک. امید لرم ښه به یې. په یو ښه امید، په یو ښه تړون اسمه اخلاص تاسو سره مخاطب ده. زما کوشش هم دا وي چې تاسو سره ښه نښه خبرې وشي، تاسو ته یو ښه نښه پیغام میلاو شي. راغلی یم اسلامیه یونیورسټي ته چې زما خپله یونیورسټي ده. زه پکې بي ایس پښتو کوم او زه دغه په دعوې سره وایم کوم قامونو چې زه یې موندلی، کوم قامونو چې مخکې تللي هغوی همیشه په خپله ژبه کې مخکې تللي، په خپله ژبه کې هغوی پرمختګ کړی دی. هغوی یو ښه مرام ته رسېدلي، یو ښه مقام هغوی ترلاسه کړی دی. زما نامه چې کوم دی هغه اسمه اخلاص ته، تاسو به پیژنئ. زه نن د سره هغه خبره شریکوم چې هغه ډېرې زه ته مهمه ده او اډمیشن روان دي. اف ای سی والا چې کوم دی هغې ریزلټ آوټ شوی دی. نو اډمیشن روان دي په هر یو سبجیکټ کې، خو زه د سره نن د پښتو حوالې سره خبره کوم. پښتو همیشه خلکو ورکه محسوسه کړې ده چې پښتو ورکه ده. پښتو کې مطلب یو خلک یو ښه ځای ته نشي رسېدی. نو زه وایم چې اوس پښتو ماشاءالله لازمي سبجیکټ وګرځېدی شو. پښتو کې کار روان دی، پښتو کتابونه چې دی هغه چاپ کېږي. ځکه چې زه وایم پښتو ته کله هم سپک نه ګوري. ما چې څومره هم ځایونو ته تللی یم، چېرته مې چې چا نه تپوس کړی چې پښتو هغې همیشه دغه خبره کوي چې آیا موږ له خو نه پښتو لیکل راځي نه پښتو ویلی شو. نو زه دغلته لږه شان خفګان په دې وجه محسوسوم چې آیا ستاسو مورنۍ ژبه هم پښتو ده، نو بیا تاسو پښتو ولې نشئ لیکلی، بیا تاسو پښتو ویلی ولې نشئ، پښتو لیکلی ولې نشئ. نو لږ شان مثال لږ شان خفګان خلکو ته محسوسېږي. خو نن در سره دا خبره شریکوم. اګست ډېر زیات نږدې دی، بلکې 2 ورځې پکې شته دی. اګست کې به انشاءالله د بي ایس اډمیشن کېږي په پښتو کې. نو هر هغه سټوډنټان چې هغوی بي پښتو ته راتګ غواړي، نو پښتو کې انشاءالله اډمیشن روان دي په اسلامیه یونیورسټي کې. په اګست کې به انشاءالله د هغې اډمیشن شروع کېږي. بالکل پښتو ته راتلی شئ، په مورنۍ ژبه کې خپل ځان له یو ځانګړی مقام موندی شئ. هغه کسان چې کم بی ای کړی ده په هر یو سبجیکټ کې چې هغوی بی ای کړي وي، نو هغوی ماسټر هم په پښتو کې کوی شي د اسلامیه یونیورسټي نه. او پښتو کې بی ایس چې کوم دی هغه بالکل انشاءالله اډمیشن به شروع کېږي. نو هر کله راتلی شئ. اسلامیه یونیورسټي همیشه خلکو ته ډېر زیات عزت وربخلی دی. او که څوک ډېر زیات ناپوهه وي، ډېر زیات هم ناپوهه وي، نو دی ورله پوهه ورکړې، دی ورله علم ورکړی دی، دی ورله عزت ورکړی. ځکه چې کله هم تاسو د اسلامیه ډګري چېرته هم وښایئ، نو تاسو به کله هم د جاب نه محرومه نه یې. تاسو به همیشه جواب ملاویږي، ښه ځای کې به ملاویږي، د عزت نوکري به تاسو ته ملاویږي. نو بالکل راتلی شئ. د پښتو دپاره بي ایس انشاءالله دلته به کېږي. که هغه ماسټر دی، که هغه بي ایس دی، نو هغه به هم د دې یونیورسټي نه تاسو کوی شئ په پښتو کې. او د نور سبجیکټ دپاره هم تاسو د اسلامیه چې کوم دی هرکلی وایي. او د دې ځای ماحول نه زه پخپله ډېر زیاته سیټسفاید یم. د دې ځای ماحول نه زه پخپله ډېر زیاته مطمئنه یم، خوشحاله یم. ډېر زیات ښایسته ماحول دی، ډېر زیات پرامنه ماحول دی. او بیا اباسین صاحب چې چېرته وي، نو زه وایم هغه ځای به ولې نه چې هغه به ډېر زیات روښانه وي. دې نه علاوه ډېر زیات ښکلي استادان د یونیورسټي کې ژوند کوي، زده کړه کوي ماشومانو ته. نو بالکل هر کله راتلی شئ، هر کله راتلی شئ. زما دغه پیغام ډېر تر حده او ډېر ورسوئ هغه مینوال چې پښتو سره مینه لري، پښتو سره شوق لري. نو هغوی راتلی شي د اسلامیه یونیورسټي. هغوی ته کلاو ده او هغوی اډمیشن کولی شي په اګست کې. نو ډېره مننه.